په جنوبي وزیرستان کې نږدې 10 کاله وړاندې د راه نجات نومي پوځي عملیاتو له امله اغېزمن شوي خلک په ټانک کې په احتیاجي برلت ناست دي او د پوځي عملیاتو پر مهال دوی ته د اوښتي تاوان معاوضه غواړي. د پاکستان په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 کې د هغې وخت وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره راه نجات نومي پوځي عملیات شوي وو چې له امله یو نیم لک کورنۍ کډوالې شوې وې. د جنوبي وزیرستان سرتړاو لرونکي خلک چې راه نجات کې کډوال شوي وو د سلګاو په شمېره کې په ټانک کې د پولیټیکل انتظامیې دفتر مخې ته په پرلت ناست دي او نن یې 14مه ورځ ده. د احتیاجي پرلت ګډونوال د کوټکي سیمې اوسیدونکی احمد شاه مسعود وایي د دغو عملیاتو پر مهال د سیمې د خلکو زیاتره تاوان کورونو ته اوښتی او په تیرو وختونو کې د وران شوي کورونو چې کومې سروې شوې وې د کمو خلکو کورونه لیکل شوي دي ټوله علاقه نه ده کتل شوې. او چې چاته ټوکر ملاو دا ایمیج ورته چې فورن اخته چیک ورکا او بل چې د کیمې علاقې سروې نه د شوی او مقصد چې هغه ته د ټیمینا ډیر ولاجی بل د تحصیل سره روغه چې کیم خالدای فیز 1 یغه څور سروې شوی او بیا کینسل وا نو هغه سروې منشیونه کړی و چې چاره ډیسټیشن پرچا ورته وراس کړه چې د جړه پرچا و اخته ملا کړه چې او نو بیا نه ورته کړه. یو بل احتجاج کوونکی سمیع الله مسعود وایي نږدې 2000 کورونو سروې ختمې کړې شوي دي او دوی بیا دغه کار په ځای کولو غوښته کوي خو غوښته د په حکومتي کچې څه باوري جواب نه دی ویل شوی. ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل که دلته غوښتې ونه منلې شوې دوی کولی شي چې اسلام آباد ته خپل احتجاجي پرلت یوسي. د 15 سال نه چې کوم ظلم زیاتای چې کوم وشه په وزیرستان شمال کورینه بازارینه بوغینه ډانګ شول نو میش دا یی چې دا کوم سره د مزید دا استحصال دا امتیازي سلوک بنشي کچره دا باندې نشي ان شاء الله میش ټول کوم روبسي کا ټول کوم نو ان شاء الله میش ټول پښتون ته ریکوست کوي ان شاء الله به غټه جلسې وی غټ احتجاجي نو ویرلو وی. په قبایلی ضلعو کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام اداره FDM وايي یوازې په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې 50,000 کورونه وران شوي وو. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر یوسف ممند ډیوه سره په خبرو کې ویلي په دغه کورونو کې د یو کم 1.5 کورونو په خلای شوی چې وران شوي او په هغو کې ډیرو ته معاوضې هم ورکړې شوي دي. ممند وویل په علاقه کې د وران شوي کورونو په اړوند د لوړپوړي پوځي او غیر پوځي چارواکو سره خبرې روانې دي او د هغو د لارښوونې تر مخه دا لړۍ مخ په وړاندې بوځي. بار د دې سره موږ ناستې کړې دي مذاکرات ورسره کوو. بهرحال موږ دې ته ویلی دي چې په دې پروسس کې په دې دغه کې دا چې کوم کینسلیشن شوی دی په دې کې څه لیګل کمپلیکیشنز دي د هغې دپاره موږ ورته ویلي چې زموږ کوم هاي اپس دي مشران دي زموږ افسران دي هغې باقاعده په دې کې لګیا دي. د FDM تر مخه په کال 2009 کې راه نجات نومي پوځي عملیاتو له امله له جنوبي وزیرستان څخه نږدې 2,000 رجسټرډ کورنۍ کډه شوې وې خو کله چې د علاقې خلک بیرته ستنېدل نو رجسټرډ کورنۍ سره ټول یو نیم لک کورنۍ بیرته د تګ په مهال شمېر شوې وې. د FDM تر مخه د کال 2018 په جولای کې د جنوبي وزیرستان د کډوالو بیرته تللو لړۍ پای ته رسېدلې وه. د سیمې خلک وایي دوی بیرته لیږل سوي خو کورونه وران پراته دي او ډیر خلک بیا وس نه لري چې په خپله دغه وران کورونه بیرته جوړ کړي. عدنان بیټنی ډیوا ټانګ.